نو دا موږ په هوور ډیم کې یو. هوور ډیم داسې دی چې دا په نویډا کې هم دی. دا شاته چې دا کوم ټاور لګی دی دا نویډا دی، او هغه چې دی هغه اخوا دغه دا په اریزونا کې. نو هغه اریزونا ده او دا نویډا دی، او د دې ډیم نوم دی هوور ډیم. او بس مړی هغه خبره د یرې ځای دی. اورې دا دومره اوچتوالی چې هلته دا ګاډي څنګه راغلي دي په دې سورنګانو کې، په دې غرونو کې بره دی پل ته په دې ګاډي ځي دغه بره پل باندې. نو د سړي خو زړه یریږي که نه، لکه د نه منلو خبرې دي که نه. وایي دلته نه کېدو خبرې کېږي، دا هغه د نه کېدو خبرې دي. دا هغه ځایونه چې د لرې نه مې ښوولي وو درته، لږ یې درته نږدې نه ښیم. او هغه مخامخ په غر داسې لمر دی لکه اور چې بلیږي، لایټ. نو وګورئ یاره په تاسو باندې به هم سر وګرځي لیدونکو. دا د برې نه او دا پې پل او دا د ډیم سټرکچر. واجبه دا ده، ما وختي هم په هغه ویډیو کې وی که نه چې هغه اریزونا ایریا ده، بله صوبه ده. او دا چې ده دا نویډا ده، د دې خپل ټایم دی. او دقه چې دی دا اریزونا دی. دا هوور ډیم چې دی نو دیو ته خو پته ده چې سړی دلته وګرځي په دې ځای کې نو تږی به شي که نه. دا دشته ده، نو بیا به دلته راشي، دا کولینګ سټیشن دی. او بیا دلته دا فریجونه چې دي دا فریزر ټایپ دې کې دي، خپلې اوبه هم دي او دا نورې اوبه پکې هم دي. نو دا نورې اوبه په $1.5 دي، او د دیو دا بوتل چې دی دا دیو په $15 ورکوي.
نو دې کې خاصیت دا ده چې یو په بوتل د دې لوګو ده چې ته دې سته راغلی که نه دا بوتل واخله هلکه تش لاس مه تېرېږه ایماندارو هغه خبره ده که نه اتل صاحب بیا د دې ډیم اوبه دي په دې کې دا یې صفا کړي دي او بیا یې خرڅوي او دغه نور یې لم درکوي نو د دې دومره اوږدې قصې مقصد مې دا و چې توربیله ډیم ته هم سړی لاړ شي توربیله ډیم بوتل یې نشته د هغې پې نوم نشته هغې خپل پراډکټ خرڅوي نه پوهېږم چې په دې کې څوک عقلمند نشته او که نه په دغه څیز باندې کار کوي نه چې دغه د خپل ډیم اوبه صفا کوي هم او داسې خو دا داسې بوتل دی چې په دې کې یخې اوبه یخې او ګرمې پکې ګرمې داسې ترموس ټایپ یې جوړ کړی دی که نه نو دا جوړول هم نه دي ګران کار او دغه څیزونه پې لیکل هم نه دي ګران کار او د دغه خپلو ډیمونو اوبه صفا کول او خرڅول او ټورسټ محظوظ ساتل دا ګران کار نه دی خو که مونږ د خپل منځي جګړو نه وزګار شو او لږ هم دا سوچ وکړو چې ټوریزم څه ته وایي پیسه ګټل څه ته وایي وطن مخکې بوتلل څه ته وایي او دغه شانتې یوازې د توربیلې ډیم خبره نه کوم داسې په سوات کې بلا سیندونه دي د ایلم اوبه مشهورې دي او د بونیر اوبه مشهورې دي او د سوات د سیند اوبه مشهورې دي او د چینارونو ذکر په زور و شور سره روان دی خو دا مونږ مارکیټ نه کړل تر اوسه پورې دا مونږ مارکیټ کول زده نه کړل او نه مونږ دا په خلکو خرڅ کړل نو بس که د پنجاب نه خلک راشي نو هم مونږ وله نیسله راوړو اکوافینا لټر او پټر او زموږ سره خپل پروډکټس نشته چې وایي دا د دې غر اوبه دي او ته دې غر له راغلی او دا یې بوتل دی او دا ځان سره یوه نښه هم ویسه لکه څنګه چې دې خلکو دا د هور ډیم بوتل جوړ کړی دا د دې ډیم لوګو د سوزرې غونې کې جوړې کړي دي دا هور ډیم مونږ وکتو او دا نویډا ده واخوا اریزونا ده بس مونږ ته هم روانېږو د هغه سړک په هغه ځای راغلي وو په دې ځای به یې لاړ شو او د سړک نه هغه طرف هم درته ښوولی دی او دا طرف به درته وښیو نو دا هور ډیم او خلک ورته سیل سپاټول راځي او په دوو خبره په صوبو کې پروت دی یوه صوبه دا ده او یو هغه مخامخ ده په منځ چې ده ګمبد غونې دی دا ده نو دا پکې داسې یو سل قدمه لاره ده په منځ کې ټایم یې هم لیکلی دی که نه دا یو صوبه ده نویډا دلته بیا یوه نښه به یې په دې لاره باندې کړي خو لکه هغه چې ده هغه بله ګړی چې ښکاري دغه دا بله صوبه دی دا بله صوبه ده او دا بله صوبه ده نو د دوو صوبو په منځ کې دا ډیم دی هسې دې ته خلک خوشحالېږي چې بس بارډر دی او لټر پټر او که نه نو مونږ هم دا ولیدو تاسو ته هم خو دغه ډیم دی د دغې ډیم اوبه دا پوره کیلیفورنیا بلکې ډېره تر ډېره کیلیفورنیا کرکیله په دې باندې روانه ده او شړې ځمکې دي سرې ګټې دي خو دې خلکو ته ځان له د ژوند اسانتیاوې راوستې دي دا اریزونا ده او بیا به درته هم وښیم چې دغه نویډا ده دا حیات خان ولډ درنو لیدونکو اریزونا او هغه نویډا په دې دواړو په ټایمونو کې هم لږ لږ فرق دی او موږ هم دغه ډیم هور ډیم تاسو ته وښودو تاسو یې په ګوګل کې هم کتلی شئ مازدیګر شو ورځ لاړه میان پکې
زو مې کین ورته وشو دغه دی په دې ډیم کې مایان خیر د لرې نه ښکاري باران ځئ چې ځو راځئ دلته بیا راځئ ځوانانو راتېر شئ تل څه ډیم څنګه دی ووایه ډېر ښکلی فاینلي خبره وکړه چې دا لاک بند کړم یاره نو بس ډېر ښکلی ځای و ډېره مزه وه دا ګرمي پکې ډېره ده که نه ګرمي پکې خوښ ده خو لکه تاسو وایئ چې ویټامن څه ویټامین ډي ویټامین ډي خو پوره شو که نه نو بهرحال دا نننۍ ولسنامه هم په دغه ځای باندې سر ته رسو وتل صاحب دې پول ته به اوس بیا خېږو ښه ان شاء الله دغه نه دی خدای دې پکې خیر ورکړي دغې ته نو دا د یاترل ډېر خوښي ما ته علاوې زه په دې لاندې ځای کې راځوړندېږم خو ما منع کړو څه کوې ورسره نو د بل ولاګ یا د بلې ولسنامې پورې د حیات خان ورلډ لیدونکو سلامونه الله مو راته